د ميدان وردګو ولایت پوليسو ښوونيز او روزنيز مرکزڅخه 1591 تنه اسلامي پولیس له عقیدوي مسلکي او تخنیکي زده کړو فارغ او د ټولنې خدمت ته وړاندې شول. په فارغ غونډه کې مسؤلینو وویل چې د دښمن هر ډول کړنې څاري او مجاهدین به په هر ډول زده کړو وروزي. هغه څه چې د استادانو زده کړو تاسو سره شریک کړل، نو اوس تاسو دغه څه چې زده کړي دي دا به تاسو عملي ټولنې ته وړاندې کوئ. یوازې د الله تعالی نظام ده، د الله تعالی دین ده، په دې باندې چې مستحق ده چې باید سړی سر پې باندې ورکړي، مال پې باندې ورکړي. دا چې موږ تاسو څومره قرباني ورکړې د افغانستان خلک یا د مجاهد اسلامي امارت مجاهدین، دا د یو اسلامي نظام لپاره و. کله چې موږ په دې باندې پوه شو نو موږ به د دښمن د اسلحې، د دښمن د پوځ، د دښمن د طاقت په مقابل کې بیدار او هوښیار یو. د هر یو د شي دپاره به موږ دلته بالمقابل هغه یو سبب یو وسیله جوړوو چې په دې باندې موږ د هغې مقابله وکولی شو. له دې اعداد فارغ شوي مجاهدین وایي چې هر ډول زده کړې تر سره کړې او تر وروستۍ سلګۍ د خپل دین او هیواد د ساتلو او ولس ته د پوره خدمت ډاډ ورکوي. دلته موږ تعلیمي مرکز کې انشاءالله زده کړې کړې چې د ثقیله سلاح وه او وړې سلاحې ټول انشاءالله اطمینان ورکړو وطن ته، وطنوالو ته. ټول باید آرام خوب وکړي او خپل ژوند ښه مخ ته بوځي. انشاءالله هر دښمن ته موږ به ډاډګرنه او په جرأت سره جواب ورکړو. هېڅ مشکل نشته انشاءالله الرحمن. که موږ تر ژوندي یو، یو څاڅکی وینه په بدن کې وي، موږ د خپلې خاورې د خپل وطن دفاع کوو. موږ ټول د افغانستان ټول ملت ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دی په ارام او سوکاله ژوند وکړو او که د خدای پاک رضا وي هېڅ مشکل به دی ته نه پیښیږي. د دغه فراغت په څنډه کې په یاد مرکز کې د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د یو باب مسجد ډبره هم کېښودل شوه.